وخت وروسته مې په فیسبوک کې آنلاین ولیده. خوښ شوم خو صبر مې وکړ. ویل مې اول باید دا سلام را ولیږي. انتظار نیم ساعت اوږد شو. میسج رانغی. مجبور شوم ورته ومې لیکل ته چې څومره بې وعدې وې بې وعدې لا تر اوسه هومره زړه ته رانږدې وې رانږدې لا تر اوسه. ځنډ ووت. پوره 10 دقیقې پسې پیغام راغی. لیکلي وو مرور نه وم ګلابه خو چې لرې ګرځېدمه پوهېدم چې ته روان یې تنهایي مې زده کوله. ځواب را سره نه و. خپلې ټولې مجبورۍ مې مخ ته تېرېدې. بې له دې ژوند سختو خو مجبوریت بد وي. ورته ومې لیکل که غریبي مې نه وی یاره تا به لیدلې وه زما لیونۍ مینه. سمدستي ځواب راغی ما په نیستۍ ګرم کړی نه یې جانانه زه در سره وچه ډوډۍ خورمه. ته به وایې که وړاندې له وړاندې زما میسیجونه ور رسېدلي او ځوابونه یې لا له پخوا ورته موندلي دي. خبرې اوږدول مې نه غوښتل فقط همدومره چې معلومات یې ولرم. ورته ومې لیکل دا دومره وخت چیرته وې او د ژوند څرخ در باندې څنګه تاویږي. د خوښۍ 2 سټیکرونه یې راولېږل. بیا یې لیکلي وو د لونګو کروندې دي صرف ستا کمی پکې دی نور جنت جنت کیسې دي. ښه وه له دومره خوښیو سره یې هم له یاده نه وم ویستلی. ورته ومې لیکل ستا د مخ په سپوږمۍ ښار کې 100 سحره رڼایي ده خو موږ ورک یو دغه لار کې. ځواب یې راغی که ته ورک هم شې له ما نه ورکېږي. نن مې هم 1 ساعت ستا په اړه خبرې کړې دي. ورته ومې لیکل زما په اړه خبرې ولې کوې سبا به خلک درته خبرې کوي. ژر یې ولیکل خلک په کرکو نه شرمېږي زه به د مینې کیسې ولې پټومه. او بیا یې لیکلي وو مینه یم منکره نه یم که شینکۍ خال مې د چړو په څوکو ځینه. بای